अस्सलाम वालेकुम नाजरीन د नن ورځ تازه ترین ویلوګ سره زم اعجاز یوسفزئی کتونکو په نن ویلوګ کې به زه د پاکستان او هندستان ترمنځ چې کوم جنگي ماحول دی د دې تازه ترین پکچر یعنی منظرنامه تاسو په وړاندې پیش کوم. د دې نه علاوه پاکستان ته د چین لخوا لوی حمایت اعلان شوی دی. پاکستان ته د چین لخوا جدید ترین وسله میلاو شوې ده. په دې به هم زه خبره کوم. د دې نه علاوه هندستاني جرنیل مودي سرکار ته څه انتباه ورکړې ده، څه خبرداري ورکړې ده، یعنی که چېرې بھارت جنگ طرف ته ځي نو دا د بھارت لپاره یو لوی ډیزاستر یعنی تباکن صورتحال ثابت شي. د دې نه علاوه نریندر مودي څوک چې د هندستان وزیر اعظم دی هغه ټریپ شوی دی، هغه نښتی دی که جنگ لځي نو د شکست سره مخ کیږي، او که جنگ لنځي نو په هندستاني میډیا کې چې دا کوم امیج جوړ دی، د هیرو امیج جوړ دی، هغه به تار تار شي او هغه به په دړام سره ښکته راشي. کتونکو د پروګرام باقاعده آغاز نه وړاندې تاسو ته درخواست دی چې زما د ویلوګ تاسو لایک کړئ او په کمنټ باکس کې خپل کمنټ پرېږدوئ چې ماته پته لګي چې ستاسو په دې تازه ترین حالت حاضره باندې یعنی کرنٹ افیر باندې ستاسو تاثرات څه دي او آرا څه دي. کتونکو د پروګرام باقاعده آغاز به کومه د پاکستان ته د چین لخوا اهمترین امداد میلاو شوی دی. په نور الفاظو کې دې ته موږ ویلو شو چې چین د پاکستان حمایت اعلان کړی دی. کتونکو د چین لخوا پاکستان ته جدید ترین PL-15 یعنی PL-15 جنگي میزایل میلاو شوي دي. دا میزایل په جهازونو کې پټ کیږي او کتونکو دې باره کې ویل کیږي چې دا دامره جدید ترین دی چې په 200 کیلومتره کې که چېرته د دښمن جهاز را روان وي، اگر چې پایلټ ته به ښکاري نه، خو 200 کیلومتره کې هغه هندوستاني جهاز وي، که هغه دښمن کار یو جهاز وي، هغه هټ کولی شي او نسکور کولی شي. د دې په مقابله کې د هندوستان سره چې کوم میزایل دي، خاص کر د رافیل طیارې سره چې کوم میزایل دي، د هغوی رینج چې کوم دی 150 کیلومتره پورې دی، یعنی 50 کیلومتر پاکستان ته سبقت ترلاسه دی. یعنی که په 200 کیلومتره کې بھارتي جهاز راښکاره شي، اگر چې پایلټ ته خو به نه ښکاري، خو په ریډار باندې هغه کتلی شي چې به زما په دې رینج کې د هندوستان یا چې کوم د دښمن که هر دښمن ملک وي د هغه جهاز راغی او هغه یې لاک کولی شي او هغه هټ کولی شي په سیکنډونو کې. کتونکو دا ډېر زیات اهمترین ختیار دی، ځکه چې د هندوستان سره دا نشته دی او پاکستان ایرفورس ته یو اهمترین برتري ترلاسه شوې ده. کتونکو د دې نه علاوه زه به لږ ذکر کوم چې د هندوستان یو جرنیل دی یشپال سنگ، هغه ویلی دی چې سنتاس معاهده چې کوم ده هغه هندوستان معطل کړې نه ده، نه ابروګیټ کړې ده، مکمل ختمه کړې هم نه ده. صرف د اوبو چې کوم بهاو دی په دې باندې چې کوم دواړه ملکونه اګري شو، متفق شو، هغه هندوستان د دې وایلیشن کړی دی او مات کړی دی. د دې جرنیل دا وینا ده، یعنی د سابق جرنیل هندوستان وزیر اعظم ته دا ویلی دی که چېرې تاسو د اوبو ودروئ د پاکستان نو تاسو به اوبه جمع کوئ کوم ځای کې، ځکه چې د هندوستان سره نه ډیمونه شته، نه غټ غټ ریزروایر موجود دي. نو دا یقینا د هندوستان لپاره ډیر خطرناک صورتحال ثابتېدلی شي. کتونکو هغه دا وایي چې انډس معاهده چې کوم ده، انډس واټر ټریټي چې کوم ده، په دې کې ګرنټر ورلډ بینک دی، یعنی عالمي بینک دی، او 9 کالو مشقت وروستو عالمي بینک د پاکستان او هندوستان ترمنځ دا معاهده چې کوم ده ساین کړې وه. نو یقینا چې دا بایلیټرل یعنی دوطرفه معاهده نه ده، دې کې ورلډ بینک په میس کې دی. نو هندوستان داسې ښکاره جنگ طرف ته نشي تللی، یعنی د اوبه بندولی نشي، ځکه چې دا به د هندوستان سره هندوستان لپاره یعنی که جنگ طرف ته ځي نو د هندوستان لپاره به دا تباکن صورتحال ثابت شي. دا یاشپال سنگ مور یو جرنیل د هندوستان هغه دا خبره کوي. د دې نه علاوه د پاکستان او هندوستان ترمنځ صرف په بارډر باندې ټیکټیکل جګړه امکان شته دی، اگر چې په لږه پیمانه باندې د دواړو طرفونو چې کوم پوجیان دی په یو بل ډزې کې، د دې نه علاوه چې کوم توپخانه ده د دې استعمال هم کېدلی شي. خو که چېرې دا معامله مخ په وړاندې لاړله نو دا به یو کنونشنل جګړې ته لاړ شي. په کنونشنل جګړه کې څنګه چې تاسو ته پته ده چې پوجیان هم انګیج وي، په کې توپخانه انګیج وي، په کې ټینکونه انګیج وي، او په کې چې کوم دی ایرفورس انګیج وي. نو د پاکستان ایرفورس چې کوم دی په هندوستان باندې برتري حاصله ده، ځکه چې د هندوستان چې کوم ایر چیف دی AP سنگ، هغه وایي چې په کشمیر کې خاص کر زموږ سره چې کوم پلیټ فارمز دي دا کم دي، یعنی چې کوم وسایل دي دا زموږ سره کم دي، او که په لاین اپ کنټرول باندې یعنی د پاکستان سره جنگ ونخلي نو د چین سره چې کوم بارډر دی او هلته چې کوم د هندوستان کوم ډپلویمنټ دی، کوم اساسي دي یا وسایل دي، هلته چې کوم ډپلوی دي هغه دوی لاین اپ کنټرول ته نشي راوستلی، ځکه چې هندوستان په باقاعده توګه داسې ښکاري که چېرته دا جنگ ونخلي نو هندوستان هم دا وایي چې به یې که چېرې دا جنگ ونخلي د پاکستان سره نو چین به په باقاعده توګه میدان ته
راځي. نو اے پی سنګ په باقاعده توګه ویلي دي چې وایي زما سره د پلیټ فارم کمې دی، یعنې د دې دا مطلب دی که په جنګ کې څه اخوا دې خو وشو نو زه به ذموار نه یم. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر کوم که چېرې دا کنونشنل جګړه کنټرول نه شوه نو دا به مخکې بیا یو خطرناک اټمي جنګ طرف ته لاړ شي. الله دې نه کړي چې اټمي جنګ طرف ته لاړ شي، ځکه چې په دې کې به نه صرف د پوځیانو نقصان وي بلکې عموما بنیادي نقصان به د دواړو ملکونو د ولسونه وي. نو په دې وخت کې زه نریندر مودي وزیر اعظم نریندر مودي ته دا درخواست کوم چې د خپل جنگي جنون نه راوځه او د هندوستان فکر وکړه، ځکه چې پاکستان خو مخکې نه دا واضحه کړې ده که چېرته اوبه بندې شوې یا د هغوی بل داسې لایف لاین کټ شو نو پاکستان به ډایرکټ اټیک کې بالکل د سوچ خبره به نه کوي. نو دا چې کوم دی د نریندر مودي لپاره ډیر زیات هضمیت ثابتېدلی شي. د ټولو نه په آخر کې به لږ ذکر کوم چې د هندوستان چې کوم په دې جګړه کې د هغوی چې کوم پوزیشن دی هغه هم کمزورې دی، ځکه چې که وزیر اعظم نریندر مودي جنگ طرف ته ځي نو یقینا چې د هغه مقدر به یو شکست وي او هغه به د ماتي سره یا د شکست سره مخ شي. او که جنگ طرف ته نه ځي نو په هندوستان میډیا کې چې د هغه کوم امیج جوړ شوی دی یا جنگي ماحول جوړ شوی دی چې بهی نریندر مودي داسې هیرو دی او هغه شان هیرو دی، نو دا امیج چې کوم دی دا به دړې وړې شي، دا به په دړام سره ښکته لاړ شي او راتلونکي الیکشن چې کوم دی هغه یقینا د نریندر مودي لپاره خطرناک ثابتېدلی شي. کتونکو همدا و د نننۍ ورځ همترین ویلاګ. راتلونکي ویلاګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.